سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د ایچ توری ده. دا چې ایچ توری د چې اواز ورکوي اوسې وایي. ورډز فور ایچ وایي او موږ مخکې درسو کې ویلي چې ایچ د ه اواز ورکوي، لکه هینډ، هوم، هیلپ، هیر، هیلث. هینډ لاس، هوم کور، هیلپ مرسته، هیر اوریدل، هیلث روغتیا. ایچ ای ان ډي هینډ، ایچ او ام ای هوم، ایچ ای ال پی هیلپ، ایچ ای ای آر هیر، ایچ ای ای ال ټي ایچ هیلث. اوس راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې موږ ډیمونستریټیو پروناون وایي. ډیمونستریټیو پروناون یا اشاروي ضمیرونه یعنی هغه ضمیرونه دي چې اشاره کوي یو شی یا یو شخص یا یو ځای ته. هغه که لرې وي څه ورته کارول کېږي، او که نږدې وي څه ورته کارول کېږي، که یو دانه وي څه ورته کارول کېږي، او که ډېر وي څنګه اشاره ورته کولی شو. ډیمونستریټیو پروناون یا اشاروي ضمیرونه یو شی، شخص یا ځای ته اشاره کوي. که هغه شی، شخص یا ځای نږدې وي یو لغت ورته کارول کېږي، که هغه شخص یا ځای لرې وي بل لغت ورته کارول کېږي، که نږدې وي او ډېر وي بل لغت ورته کارول کېږي، او که لرې وي او ډېر وي بل لغت ورته کارول کېږي. لکه دیس معنا ده دغه، د دیز معنا هم ده دغه، د ډاټ معنا ده هغه، د دوز معنا ده هغه. اوس به توپیر په دې دواړو کې څه وي؟ مثلا د دې معنا ده دغه او د دې معنا هم ده دغه. خو دا دیس چې ده و اشاره کوي یو شی، شخص یا ځای ته چې نږدې وي او یو دانه وي. یعنی یو شی چې نږدې و او یو دانه و په هغه صورت کې موږ دیس کارو. مثلا دا مارکر ماته نږدې ده او یو دانه ده، نو د دې لپاره زه وایم چې دیس، او د یو شي لپاره موږ ویلو چې از استفاده کیږي ټو بی ورب. دیس از دغه ده، یو مارکر مارکر، دغه ده یو مارکر، یعنی ماته نږدې ده او یو دانه ده. راځو بل مثال ته. دیز یعنی دغه. دیز یو شی، شخص یا ځای ته اشاره کوي چې نږدې وي خو ډیر وي. دیس اشاره کوله یو شی یا شخص ته یا ځای ته چې نږدې و او یو دانه به، خو دیز یو شی یا شخص یا ځای ته اشاره کوي چې ډیر وي او نږدې وي. لکه مثلا دا اوس ما سره دوه مارکره شو، نو دا ماته نږدې دي. د دې په خاطر زه دې ته اوس کاروم چې دیز زه وایم چې دغه دی مارکرونه. د دې معنا آر وه، یا له دې نه هم پېژندلی شو چې دا ډیر دي. د ډیر لپاره مونږ آر کاروو. دیز آر اوس وایي چې مارکرز، دغه دی مارکرونه. بل مثال ډاټ. ډاټ په معنا د هغه. هغه یو شی یا شخص یا ځای ته اشاره کوي چې لرې وي او یو دانه وي. ګوره دیس چې نږدې و او یو دانه، خو ډاټ چې لرې وي او یو دانه وي. مثلا فکر وکړه د مارکر که له ما نه لرې شي او یو دانه وي، په هغه صورت کې که زه ته اشاره کوم چې هغه دی او مارکر، نو په هغه صورت کې زه ډاټ استفاده کوم. وایم چې ډاټ، له هغې نه وروسته زه وایم چې هغه ده، د ده معنا ایز وه، یا له دې نه هم پېژندلی شو چې یو دانه ده، نو د دې په خاطر موږ ورته ایز کارو. ډاټ ایز ا مارکر. او بل مثال ده دوز. دوز په معنا د هغه او ډاټ هم په معنا د هغه، خو توپیر څه ده؟ وای دوز اشاره کوي چې لرې وي او ډیر وي، په داسې حال کې چې ډاټ اشاره کوله چې لرې وي او یو دانه وي. مثلا که همدغه مارکرونه له ما نه لرې شي او دوه دانې یا له دوه نه زیات وي، یعنې له یوه نه زیات وي، په هغه صورت کې زه ورته کاروم چې دوز، ځکه چې لرې دي زه وایم چې هغه دی. د دې معنا آر وه، یا له دې نه پېژندلی شو چې مارکرونه ډیر دي، نو د ډیرو لپاره موږ آر استفاده کوو. دوز آر مارکرز، هغه دی مارکرونه. یا هم که په دري ژبه کې د دې لپاره ډیر ښه واضح ده. د دیس معنا ده این، او د دیز معنا ده اینها. د ډاټ معنا ده آن، د دوز معنا ده آنها. دلته بیا مستقیما جمع کیږي، خو په پښتو کې دغه دغه هغه هغه. موږ له څه شي پېژندلی شو؟ که یو دانه و دیس ورته استفاده کوو، نږدې و، او که ډېر و او نږدې و دیز ورته استفاده کوه، که یو دانه و او لرې و ډاټ ورته استفاده کوه، او که ډېر و او لرې و په هغه صورت کې دوز ورته استفاده کوه. نو اوس تاسو همدغه درس له ځان سره تکرار کړئ. او دیس، دیز، ډاټ، دوز
دا به ښه حفظ کوئ، له ځان سره به ډېر تکراروئ او د دې لپاره لا ډېرې جملې ولیکئ. یعنې په خپل چاپېریال کې چې هر څه درته وه که نږدې و ډیس ورته استفاده کوه او یو دانه وه، او که نږدې و ډېر و په هغه صورت کې ورته دیز استفاده کوه. که لرې و یو دانه و ډاټ ورته استفاده کوه، او که لرې و ډېر و په هغه صورت کې ورته دوز استفاده کوه. او د یادول وړ ده چې ټو بي ورب د یوه شي لپاره ایس استفاده کېږي او د ډېرو شیانو لپاره آر استفاده کېږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسېږي. بریالي واوسېږئ. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.